د دې پېښور نږدې یو علاقه د نومین عالم یو سړی دلته راغی. سړی په دوبۍ کې په ټلیفون باندې خبرې کولې، د زنانه سره په ټلیفون کې وران شوي دي، طلاق یې ورکړي. یو دوه درې مولوي صاحب له ورغلي دي، دیوبندي مولوي صاحب مذهب نوم ځکه عالم چې د هغوی په دې حرامو کې واقع دي. زنانه ورغلې ده، هغه ورته ویلي دي چې بس دا نکاح ختمه ده، کاته ختمه ده، اوس به څه کېږي؟ حلاله به کړو. حلاله به څنګه کوو؟ را به شه. په منبر ولاړم، سړی را سره دلته ناست و، خپلې بیبي ته ټلیفون میلاو کړ. دا زنانه ما سره خبرې کوي او د جومات زه په هغه ګوټ کې ناست وم. دا زنانه راته وایي په خبرو کې په جړا شو، وایي مسجد ته لاړم. کوم ځای ته لاړم؟ مسجد. سینما ته نه ده تللی، په مسجد کې کمره وه. مولوي صاحب راته وویل حلاله کوو. خویندې مې را سره دوه وې، یو مې را سره ورور و. هغه بله کمره کې شو، زه یې راوغوښتلم او بجلي م نه وه. او زنانه جاړي او دا خبره راته کوي. خاوند ما سره ناست راته په ټلیفون او په موبایل وایي مولوي صاحب بس تیاره وه او زما نه حیا او کپړې لرې کړلې او زما سره میلاو شي. نو ما ته سړی م وایي او زنانه م راته وایي چې اوس به څه کېږي؟ زما سره کوروالی وکړه زنانه. نو اوس به څه وشي؟ اوس پکې هېڅ هم نه کېږي. ځکه اسلام وایي د طلاقونه یو دوه درې اول نصیحت وکړه. طلاق حلال دي، خو په حلالو کې الله ته ناخوښه حلال طلاق دی. ګوره دا خو هغه اخري د زهر ګوټ دی، دا به په اخره کې کې داسې نه چې په وړو کې مالګه زیاته شو او یا لوښي نه دي وینځلې او یا یو خبره دوی درته راوګرځول او ته وې یو دوه درې. د دې نه ګپ مه جوړوه. د دې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي. دا ظلمونه بیا مولیانو روان کړي دي او بیا ټول عمر زناګانې او بدکاریانې. یا مولوي صاحب اورې ته زما دا خبرې خو ته اورې، په کم دلیل باندې د دې زنانه سره ته کوروالی کوې؟ دا تا ته چا په نکاح کړې ده؟ اول دا د هغه د نکاح نه ازاده نه ده. د یو مجلس 3 طلاقه، 100 طلاقه، 1000 طلاقه. ابو داود، ترمذی د حدیثو کتابونه وګوره، د یو مجلس 3 او 100 او 1000 طلاقه ده، یو طلاق دی. او په یو طلاق ښځه د خاوند نه ازادي، چانس پکې واپسی پکې کېدلی شي، رجوع هغې ته وایي. دې ته طلاق رجعي وایي. قرآن نه دی ویلی. چې قرآن ویلی وی الله فرمایي الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یو طلاق 2 طلاقه کې هم ښځه تا سره ایسارېدلی شي او یا یې ازاده که درېم وله ورکړي. او څنګه به یو به اوس ورکړي، نو یو به بیا میاشت پس ورکړي، بیا به بل میاشت پس ورکړي. نو زمونږ طلاق هم په غیر شرعي طریقه او هلته خاماران په جوماتونو کې دا بدکاره خلک ناس، هغوی ورته حلالې شروع کړلې. رسول الله علیه السلام فرمایي لعن الله المحلل والمحلل له. په هغه ملا او مفتي او عالم لعنت چې دی د چا دپاره د حلالي نکاح کوي، او په هغه سړي او ښځه لعنت چې د چا دپاره د حلاله کوي. دا لعنتي کار په جوماتونو کې شروع. اسلام موږ ته ویل اول ورته نصیحت وکړه، که پویه نه شوله بیا ترې خفګان وکړه، که پویه نه شوه وهل وکړه، په وهلو به پویه شي، بیا به هم ګزاره کې ټیم به پاس کې. که دې وخت تېرېده خیر دی، یو خوی به بدي، 2 خوی به بدي، 3 خویونه به بدي، ته ګزاره کوه. هر څوک د خپل ذهن او په ځان په شانتي مه جوړوه. یو انسان د بل په شانتي نه کېږي. لږ تنزل کوه، خیر دی، ژوند په دې باندې تېرېږي. لږ کله ناکله را شاته کېږه، لږ کله ناکله ښکته کېږه، ژوند به دې تېرېږي.
طلاق ته به نه ځي. طلاق هغه دی چې ټولې لارې بندې شو، ژوند نه تېرېږي. وهل ډبول روزانه تاړه او عدالت جرګې او مشران، ژوند د بې شرمیو نه ډک شو، ژوند تریخ شو، د ژوند خوند خراب شو. په آخري مرتبه کې چې تم ګناهګارېدلې او ظلم شروع شو دواړه طرف ته بیا به طلاق راځي.